سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د کابل دوبۍ آریانا کامیر کوم پروژونه چې وو د برخه کې نوي معلومات در کومه چې اخر دغه څنګه شول، کوم چې د ریپیډ ټیسټ مسله وه هغه څنګه شوه، حل شوې ده تر اوسه که نه. نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، په سر کې ښه ملګري چې دوی د کابل ابوظبي پروژونو په اړه زیاتې پوښتنې کوي. دوی اندېښنه لري چې د کابل ابوظبي پروژونه څنګه دي، هغه هم کیږي که نه کیږي. نو دوستانو فلحال د کابل ابوظبي پروژونه په نارمال حالت کې ترسره کیږي او ان شاء الله چې راتلونکي پروژونه به هم ترسره شي. د نن هم کابل ابوظبي پرواز ترسره شو. نو کم څوک چې په نږدې راتلونکي کې کامیر سره کابل ابوظبي پروژونه لري، فلحال خو دغو کسانو ته هیڅ مسله نشته. را به شمه د کابل دوبۍ پروژونو په اړه به درته ووایم، کوم چې کامیر او آریانا هوایي شرکتونو له لوري به ترسره کیدل. اوس مهال تاسو واړو ته پته ده چې کوم د کابل دوبۍ پروژونه دي هغه په کابل هوایي ډګر کې د ریپیډ ټیسټ له وجې اوس مهال واړه لغوه شوي دي. خو د ریپیډ ټیسټ کوم سیسټم چې ده د په افغانستان کې سي ټیلیبټري پلورلی دی، همدا نن یا سبا پورې به کابل ته انتقال کړی شي او راتلونکي څو ورځې کې به دغه سیسټم په کابل هوایي ډګر کې فعال شي. کله چې فعال شو هغه نه پس به د کابل دوبۍ پروژونه بیرته فعال شي. زیات امکانات شته چې تر راتلونکي یکشنبې دوشنبې پورې دغه سیسټم په کابل هوایي ډګر کې فعال شي او کم راتلونکي پروژونه چې د کامیر او آریانا هوایي شرکت د کابل دوبۍ هغه هم پیل شي. که ملګرو چې په یاد هوایي شرکتونو کې کابل دوبۍ ټکټونه اخیستي دي، البته راتلونکي تاریخونو کې تاسو مه ورخطا کیږئ، ستاسو ټکټونه انشاءالله نه خرابیږي. کله چې دغه پروژونه بیرته پیل شول تاسو به وکولی شئ چې په کوم تاریخ تاسو ټکټ اخیستی دی په همغه تاریخ کابل دوبۍ ته پرواز وکړئ. په اخره کې یو بل هم ښه خبره را په یاد شوه. نن کامیر هوایي شرکت کابل ابوظبي 11 تاریخ، 12، 14، 14 تاریخونو پروژونه هم سیسټم کې اچولي وو. په دغه تاریخونو به کابل دوبۍ نوي پروژونه هم ترسره شي. کوم چې د نورو تاریخونو ټکټونه اخیستي هغه هم ترسره کیږي. خو دا نن چې کومو دا نوي پروژونه تقسیم اوقات کې اچول شوي وو، کوم چې په دې تاریخونو به دغه نوي پروژونه کامیر هوایي شرکت له لوري ترسره شي. که دې برخه کې کوم نوي څه راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم بیا پوښ خبروم. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.